نن موږ د دې خاورې یو اصیل بچی له لاسه ورکړو. نن موږ د دې خاورې هغه بچی له لاسه ورکړو چې دی د موره یو و او دا انجام د ژوند دپاره کتلی و چې یوه ورځ به زه په دې خاوره قرباني ورکوم، یوه ورځ به مو پردي استخبارات وژني. اما ده بیا هم مبارزه کړه. ضیاءالدین تنها د ګربزو، د زدرونو، د منګلو، د خستوانو نه و. ضیاءالدین د لویې پکتیا نه و. ضیاءالدین د ټول افغانستان بچی و. ضیاءالدین د ټول افغانستان دپاره قرباني شو. ضیاءالدین د هغې څه دپاره قرباني ورکړه چې نن دا ملت د هغې نه کړېږي. هغه جنګ ده، هغه بدبختي دو، هغه د پردیو جاسوسي دو، هغه پردیو ته مزدوري دو. ضیاءالدین د دې په مقابل کې یو رسا غږ و. ضیاءالدین د دې په مقابل کې یو فولادي سنګر و. اما نن زموږ مزدور دښمن، زموږ وحشي دښمن ضیاءالدین په ډېر فجیع شکل سره په شهادت ورسولو. د موږ دښمن د په دې نه پوه شي چې موږ د ضیاءالدین په رقم په لکونو ځوانان مخکې هم نظرانه کړي دي او د ضیاءالدین په رقم به په لکونو ځوانان نور هم قرباني ورکوي، خو دوی به خپلو شومو اهدافو ته نه پرېږدي. زه افسوس کوم نن موږ د افغانستان په پایتخت کې د افغانستان د ارګ د رئیس جمهور په 3 کیلومترۍ کې یو څوک په امن کې نه دي. زه افسوس کوم چې نن د موږ د نظام د ساتلو په خاطر نن د موږ ځوانان د دې نظام د پایښت په خاطر هره ورځ ضیاءالدین اغدي دي روان دي جنازې وروړي. اما وای په حال د هغې مشرانو، وای په حال د هغې کسانو چې دوی په 2 پاسپورټو کې راغلي دي د خپلو ګټو دپاره موږ قرباني کوي. زه افسوس کوم د طالب نه زه ګیله نه لرم، د بل مخالف نه زه ګیله نه لرم، په هغې نه خو موږ هسې هم ټاپه د مخالف د دښمن والیدو. اما افسوس په حال د دې ظالمو خونخوارو چارواکو کوم چې دوی د خپل عزت په خاطر، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر، دوی د خپل واک په خاطر په زرګونو ضیاءالدین اغدي هره ورځ قربانوي. نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! ای ځوانانو، دا نن یو ضیاءالدین نه ده. مرګ په مخالفینو! مرګ په مخالفینو! دا یو ضیاءالدین نه ده چې نن موږ قرباني ورکوو. هر ورځ د موږ په امنیتي او دفاعي لیکو کې تاسې وینئ چې څومره ځوانان هر کور ته جنازې تیار سي. نن څومره کونډې بورې کېږي، نن څومره محمد اغدي د خپل پلور د غږ نه محرومېږي، نن څومره میندې بورېږي او د ضیاءالدین په رقم ته د یوازې خاوندانې هم په ملي اردو کې قرباني ورکوي، هم په امنیت کې قرباني ورکوي، هم په پولیس کې قرباني ورکوي د دې نظام د ساتلو په خاطر. اما بدبختانه چې موږ یې وته هم نه کسو، موږ یې وته هم نه کسو، موږ د دې قربانیو ته نه کسو. موږ نن ضیاءالدین موږ قرباني کړی نه ده. د ضیاءالدین لیار جریان لري. ایمو هیله د تاسو ټولو نه دا ده چې د ضیاءالدین په مرګ مه ډورېږئ. د ضیاءالدین په رقم به په زرګونو نوران څو، خو د دې خلکو په مقابل کې چې دوی جنګ غواړي، دوی واک غواړي، دوی امتیاز غواړي، دوی د خپل واک غځول غواړي، افغانستان قرباني کوي، افغانان قرباني کوي، د هغې په مقابل کې ودرېږو. ټول ژمنه وکئ چې ضیاءالدین مو چې خاورو ته وسپارلو لیار بې ادامه لري. ودا کو ای خلکې چې دا کیم بدیاني یې چې په تا به نه متلجئ که په لار بار خلکې ته